په دنیا کې خپل ارمانونه لنډ ساته او امیدونه لنډ ساته، او کله چې د ارمانونه او امیدونه لنډ دا ژوند بدل مزم درکوي. لکه مثال د یو سړي د ارمان دی چې ما ته 2-3 ټیمه روټۍ میلاویږي په حیا او په عزت سره، او د چا را باندې قرض مرض نه او بس د بچو تربیت پکې کوم او خپل ژوند تېروم. د ارمان ډېر حد پورې په اسانه پوره کېږي او غټې جاښې نه وي ده، او کور یې نشته، یاره یو کور جوړوم بس یو 2-3 کمرې به چې ژوند پکې روان وي، ساده ونته کور جوړوو بس چې موږ پکې اوسېږو، د چت لاندې شو. دا ارمان پوره کېږي. چې اوس ته دومره لرې تللی چې زما بچي او نوسي او کړوسي او دا خو صحیح ده چې ما 13 کمرې کور جوړ کړو، خو چې دا د هلکان ودونه وکړي او بیا د دوی بچي وشي او بیا د هغوی ودونه وشي، نو بیا به دوی چېرته، دا ته ډېر لرې تللی. دا ته د خپل ژوند څه کو ګران کو، دومره لرې لاړې دومره لرې. که دا خبره دې مختصر کړې قصه به ختمه شي، خو تا خبره دومره ګرانه کړه.